دریم نمبر وی کچری الله جل شانه رحیم دی نو بیا د قربانی او د دې زناورو د ذبح کولو حکم ولې کړی دی؟ نو اول نمبر جواب الله رب العالمین رحیم دی، خو د رحیم سره سره الله جل شانه حکیم هم دی. ځکه د الله رب العالمین صرف یو صفت نه دی چې هغه رحمانیت دی یا صفت رحیم دی، بلکې د الله رب العالمین د دین علاوه نور هم اوصاف دي او هغه اوصافو کې یو صفت حکمت دی. نو الله رب العالمین حکیم ذات دی، لہذا د قربانی یا دغه زناورو د ذبح کولو حکم ولې کړی دی؟ نو ځکه چې هغه حکیم دی او دا حکم دغه بنا بر حکمت دی. یو خبره. دویم نمبر الله رب العالمین د حکیم سره هغه مالک هم دی، ځکه چې الله جل شانه دا کل کائنات پیدا کړی دی، نو هغه د دې کل کائنات مالک هم دی. نو دا حیوانات چې کوم دي، دا څاروي چې کوم دي، دا د الله رب العالمین ملکیت دی او مالک چې په خپل مملوک کې څنګه هم تصرف وغواړي نو هغه کولی شي. نو الله رب العالمین د خپل دغه مالک صفت کېدو په بنیاد باندې تا ته ویلی دي چې دا څومره زناور دي دا زما ملکیت دی، ای انسانه ته د دې نه ذبح کا، ته د دې نه څه وکړه؟ قرباني وکړه. نو دا خو د الله تعالی ملکیت دی، هغه که په خپل ملکیت کې هر څه تصرف وغواړي ستا د هغه نه تپوس څه کار دی؟ دریم نمبر خبره چې ګوره د حیواناتو نه پیدا حاصلول دا په دوو طریقو باندې دي. یو دا چې ته منافع د دغه حیواناتو حاصل کی، منافع ده چې د یو څاروي نه پی واخلي، د هغې باندې سورلي وکړي، نو دا منافع د دغه څاروي دي. او یو د ذات د څاروي نه نفع حاصلول، نو د دې څارو اصل کې مالک خو الله جل شانه دی. اوس هغه مالک تعالی اختیار درکو چې ته د دین نفع حاصله که په صورت ته پيو کې په صورت سورلۍ کولو کې، او هم دغه سانته کې ترینه ته پیدا حاصله که په صورت د دې د ذات کې یعنی د دې د خوراک کې. نو چې د دغه قربانی د څاروینه په دې باندې سورلي کول، دا ټول خلق چې څومره مذهب بیزاره دي وایي ټیک دي، څاروي باندې سورلي کولی شي، پی ترېنه اغستلی شي. نو که پی اغستل دا ترېنه ټیک وي، نو بیا د هغې خوراک کول دا ولې ناټیک دي؟ څلورم نمبر خبره الله رب العالمین هغه معبود دی او انسان داغه عبد دی، او دا نور ټول اشیاء د الله تعالی سری عبدیت کې راځي. نو دا عبدیت تقاضا ده چې تا ته معبود څنګه حکم وکړو، بس هغه ته څه وکړه په عمل کې راوله. که د هغې سمد راضي ستا او که نه راضي، یعنې ستا هغه څیز په فهم کې راضي او که نه راضي، خو ته په هغې باندې څه وکړه؟ عمل وکړه. او کمال عبودیت، کمالی بندگی په دې کې ده چې د یو حکم خداوندی حکمت ستا په سمجھ کې نه راځي او تور باندې څه وکړي؟ عمل وکړي. پنځم نمبر څاروي الله د څه دپاره تخلیق کړي دي؟ نو قرآن د هغې تخلیق مقصد په یو ځای کې ذکر کوي، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. دا خو مې ستاسو د نفي دپاره. نو د څاروونه نفع نه اخیستل دا به ټیک نه وي، د څاروونه نفع حاصلول دا به د هغې د تخلیق هغه مقصدیت پوره کول وي. نو د تخلیق په مقصدیت پوره کولو باندې چې کوم حکم راغلی دی، نو دې ته څنګه هغه د رحمانیت او د رحم خلاف وایي؟ نو دا څلور پنځه جوابونه دې سوال نه ذکر کولی شئ. راځه کتاب کې به تفصیل باندې